ماجده څنګه یې؟ ښه یم الحمدلله. تیزې خبرې به کوو نو. سر چې صحیح ده چې د اوس کله نه ایله چې خو مې نه څښي. سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، موسی اورپیګنده موسی د رشید ګنی یا کتوت سره تعلق ساتلو. ملګرو، د ګنده موسی کوم قاتلان چې وو هغه یې نن ګرفتار کړل او ډېرې زیاتې سزاګانې ورله پولیس هم ورکړې او په خپله قبضه کې یې واخیستل. که غواړئ چې دا ویډیو تاسو هم وګورئ نو زموږ دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ، خو د هغې نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ هر نوي ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو، ګنده موسی د قاتل ویډیو نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل هم چلیږي او ډېرو کسانو هم وکتله. خو ملګرو، دغه ویډیو در سره اوس شریکومه. ملګرو، په دغه ویډیو کې یې موسی اورپیګنده موسی سره ډېر زیات ظلم هم کړی دی او د هغې نه پس یې بیا په ټوپکو په تمانچو ویشتی هم دی او ډېر زیات په بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. ملګرو، د هغه کور والا مور او پلار او وروڼه یې وایي چې آخر زموږ د بچي ګناه څه وه چې دومره غټ ظلم یې ورسره وکړو او بیا یې د سیند په غاړه باندې وغورځاو. ملګرو، د هغه مور پلار وایي چې موږ خو غریبانان خلک یو، زموږ خو چا سره زړه دښمني هم نه وه او نه نور څه لانجې وې، خو آخر زموږ بچي سره دومره غټ ظلم ولې وشو او په څه خبره باندې وشو. او د هغه پلار وایي چې موږ سره دې د حکومت د اړخه انصاف وشي او موږ ته دې د هغه قاتلان زر تر زره ګرفتار کړی شي او هماغه رنګ کار دې ورسره وکړی شي څنګه چې یې زموږ بچي سره کړی و.